أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. مخکې آیت مبارکه کې د قتال فی سبیل الله حکم بیان شولو. دی آیت مبارکه کې د قتال لپاره ضروری امر انفاق فی سبیل الله بیانای، ځکه چې د قتال لپاره د وسایلو، اسلحه او خرچه، راشن وغیرہ دا ضروری وي. سورلی نو دای د پاره انفاق ضروری دی. نو دی آیت مبارکه کې د انفاق ترغیب ورکي. نو فرمای من ذا الذی سوک ته هغه کس یقرض الله چې قرض ورکي الله تعالی ته قرضا حسنا قرض خیستا. دی کی ترغیب ورکي لکه څنګه چې هغه انسانان په خپلو کې لین دین کوي، قرض ادار، نو په هغه الفاظو کې الله تعالی د الله په لار کې د خرج کولو ترغیب ورکي چې دا ډیر مؤثر انداز دی. یعنی څنګه چې تاسو په دنیا په معامله کې مال خرج کوئ، د ګټې کولو د پاره په تجارت کې دلکم تاسو حق شانتی په دغه جذبې سره مال خرج کړئ چې په دې باندې به الله تعالی مونږ له ګټه راکړي. نو فرمایي چې دا داسې قرض دی چې دا ډیر ښایسته قرض دی. فرمایي عام طور باندې الله تعالی هغه د انفاق یو په لس ورکي، دا خو عام دستور دی. او چې کله یعنی انفاق په ډیر بهترین ځای کې کولی کیږي لکه جهاد فی سبیل الله، نو هغه بیا یو روپۍ هغه په 200 او په دینه په زیات باندې الله تعالی بدلی. نو فرمایي چې فیضاعفه نو دوچن به کی دلرا له، فیضاعفه نو دوچن به کی دغه قرض له د لپاره اضعافا په دوچن کولو سره، یعنی دوچن په دوچن کولو سره، کثیره په ډیر زیات سره. او د دې حد چې دین دا صرف الله تعالی ته معلوم دی چې د دې علماو یو حساب لګولې دی چې دا غینه یو کم 50 کروڑه جوړیږي. یو روپۍ په یو کم 50 کروڑه باندې الله تعالی بدلی. د دې نه چې کوم حساب راوځي اضعافا مضاعفه. نو فرمای والله الله تعالی چې دی یقبضو تنگی روزی لرا ویبسطو او پراخی. دی کې یعنی د انسان دا غ مزاج
اصلاح هغه کولی کیږي چې تاسو دا خیال مه کوئ چیرې که مونږ د اعمال ولګو نو هسې نه چې مونږه تنګ دسته شو دا سرمایه که دینه زه څه دلته کې ولګوم او څه پاتې کړمه نو هسې نه چې بیا په ما باندې تنګ دستیا راشي نو الله تعالی فرمایي چې تنګ دست کېدل یعنی غربت او پراخي د دې د مال د لګولو او د نه لګولو سره څه تعلق نشته دی دا خو د الله تعالی د ارادې هغه نوم دی چې کله الله تعالی د چا د پاره وغواړي د هغه روزي تنګه کي د چا د پاره وغواړي دا روزي پراخه کي دې کې دا نه چېرې دې کس نه لګولې چې دی مالدار شو او دې کس ډېر زیاتې لګولې دی غریب شو داسې نه ده بلکې د دې تعلق هغه د الله تعالی د هغه قدرت سره دی چې د چا دپاره روزي پراخه کي هغه پراخی د چا دپاره روزي تنګه کي هغه تنګی نو فرمای والله او الله تعالی چې دی یقبضو تنګی روزي ویبسطو او پراخی و الیه او دغه الله طرف ته ترجعون ستاسو واپس کیدل دي نو چې تاسو الله تعالی ته ستاسو واپسی ده نو تاسو د الله تعالی د پلار کې انفاق وکئ چې تاسو د الله تعالی بیا د واپسی په موقع باندې د هغې بدله درکړي من ذا الذي څوک دی هغه کس یقرض الله چې قرض ورکړي الله تعالی ته قرضا حسنا قرض ښایسته فیضاعفه نو دوچن کې د لپاره اضعافا په دوچن کولو کثیرتا ډیرو سره والله او الله تعالی چې دی یقبضو تنګی و یبسطو او پراخی روزي و الیه او هغه ته ترجعون تاسو واپس ګرځولی شئ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار موږ ته د قرآن پاک څخه مجبوج را نصیب کړي د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين